ناسا فضایي بیړۍ لمر سره نږدې تیره او روغه پاتې شوه. تاریخ یې جوړ کړ. ساینسپوهانو د جمعې ورځې یعنې د ډسمبر په 28مه د سهار پر 5 بجو له پارکر سولر پروب سیګنال ترلاسه کړ. دا بیړۍ تیرې څو ورځې لمر ته نږدې کېده او ځمکې ته یې سیګنال نه و لېږلی. ناسا وایي پارکر سولر پروب فضایي بیړۍ وروسته له هغې چې 3.8 میلیونه مایله یعنې 6.1 میلیون کیلومتره د لمر له سطحې لرې شوه لا هم خوندي ده او نورمال کار کوي. پروب د ډسمبر په 24مه زموږ د ستوري له بهرنۍ فضا ووته. شدیده تودوخه، تر اندازې ډېر تشعشعات یا وړانګې وزغملې. ټول د دې لپاره چې لمر ته ښه ورنږدې شي او انسان پر دې لا ډېر پوه کړي چې لمر څنګه فعالیت کوي. ناسا یې سیګنال ته په تمه وه. اټکل کېده چې د ډسمبر پر 28مه به یې راولېږي. د ناسا ویبپاڼه کې راغلي چې دغې فضایي بیړۍ په ساعت کې 692,000 کیلومتره حرکت کاوه او تر 980 سانتي ګرادو تودوخه یې وزغمله. دغه اداره وایي د لمر دا نږدې مطالعه څېړونکي بیړۍ پارکر سولر پروب ته اجازه ورکوي چې ځینې اندازې واخلي. هغه بیا له ساینسپوهانو سره مرسته کوي چې پوه شي لمر کې شته ماده څنګه میلیونونو درجې تودوخې ته رسیږي. د لمریز باد چې له لمر د موادو دوامداره تېښته ده اصلیت معلوم کېدلی شي. دا هم کشفولی شي چې څنګه انرژي لرونکي ذرات دومره ګړندي کېږي چې چټکوالی یې نوري ساعتونو ته رسیږي. ناسا کې د ساینس مشرې ډاکټر نیکولا فاکس مخکې BBC ته ویلي و چې له پیړیو راهیسې خلکو د لمر مطالعه کړې خو تر هغه وخته پورې د یو ځای فضا نشي تجربه کولی چې تر هغو خپله ورنشئ. نو له دې امله موږ نشوی کولی چې واقعا د خپل ستوري فضا تجربه کړو. مجبور یې چې ورشو او ترې تیر شو. د پارکر سولر پروب فضایي بیړۍ ماموریت په 2013 میلادي کال کې پیل شو. زموږ د لمریز نظام مرکز ته روانه شوه. پخوا 21 ځله له لمر څخه تېره شوې ده خو د روانې میاشتې د ډسمبر په 24مه یې تاریخي سفر و. ریکارډ یې مات کړ. تر ټولو نږدې لیدنه کې پروب زموږ د ستوري له سطحې 3.8 میلیونه مایله یعنې 6.2 میلیونه کیلومتره واټن درلود. شاید دا دومره نږدې نه درته ښکاري خو د ناسا نیکولا فاکس دا په اسانه بیلګه کې روښانوي. موږ له لمر څخه 93 میلیونه مایله واټن لرو. نو که زه لمر او ځمکه په 1 متر فاصله کې سره نږدې کړم پارکر سولر پروب له لمر څخه 4 سانتي متره فاصله لري چې دا ډیره نږدې ده. دې بیړۍ 1400 درجې سانتي ګراد تودوخه او وړانګې وزغملې. کیدای شوی چې له همدې امله د بیړۍ برېښنایي سیستمونه خراب شوي وای. بیړۍ په 11.5 سانتي متره یعنې 4.5 انچه ضخامت لرونکي کاربن مرکب پوښ کې ساتل شوې وه. تاکتیک دا و چې چټکه ننوځي او چابکه ووځي.